د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي په تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ کې یوه لوبډله سپانسر کړي. هغه پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې ویلي د دې کار څخه یوازینۍ موخه د کورني کرکټ پیاوړتیا او د نویو ځوانو لوبغاړو موندل دي او د دې ترڅنګ یې په خپلو خبرو کې ویلي هغه وړ کسان چې په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو وړتیا لري خو ورته حق نه دی ورکړل شوی وبه لوبېږي. فضلي ویلي هغه لوبغاړي په خپله لوبډله کې اخلم چې حق یې خوړل شوی دی. د کرکټ بورډ پخواني رئیس لیکلي دي روان کال چې د افغانستان د شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبډله اخلم د کورني کرکټ د پرمختګ لپاره او د دې لپاره چې تکړه او نوي ستوري د کرکټ نړۍ ته راووځي. هغه مستحق لوبغاړي چې دغه سیالیو وړتیاوې درلودي خو حق یې نه دی ورکړل شوی هغوی به په خپله لوبډله کې واخلم. انشاءالله چې یوه پیاوړې لوبډله به تاسو دا ځل په شپږیزه کرکټ لیګ کې وګورئ.